د طالبانو او ترکمنستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د جوزجان ولایت په خوم اب ولسوالۍ کې پرون د طالبانو او ترکمنستاني ځواکونو ترمنځ وسله وانه نښته شوې ده. په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هلال بلخي ویلي چې دا نښته د ترکمنستاني پوځیانو له لوري د یوه ملکي افغان وګړي د وژلو او د یو بل د ټپي کولو په غبرګون شوې ده. د هغه په وینا دا پیښه څو ورځې مخکې شوې او د څېړنې لپاره یې ګډې پولې ته د طالب ځواکونو د وتلو پر وخت نښته شوې. تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه نه دي او له مرګ ژوبلې هم راپور ورکړل شوی نه دی. د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي دی چې نښته کې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو له واکمنېدو سره ترکمنستان له پاکستان او ایران څخه وروستی دریم ګاونډی هیواد دی چې د طالبانو نښته ورسره رامنځته کیږي. له تاجکستان سره هم د دې ډلې د نښتې احتمال و، خو ویل کیږي چې روسیې ممانعت وکړ. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.